زمکی دی وطن بیا آباد واما غرونه دښتې شاړې ستا سمسور واما ستا جنتي غیږ سره ګلان کراما ستا جنتي غیږ سره ګلان کراما ړنګ ویران خارونه کلی ګودرونه سوی په بمونو شنه شنه چنارونه سوی په بمونو شنه شنه چنارونه ستا زخمی وجود به بیا پټی کواما ستا زخمی وجود به بیا پټی کواما ستا جنتي غیږ سره ګلان کراما ستا جنتي غیږ سره ګلان کراما زمکی دی وطن بیا آباد بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ او خوش او خوشاله به یاست. رب العزت جل جلاله مو آباد سوکاله او خوشاله ولره. درې برنامې لرو ان شاء الله العزیز. لومړی برنامه خو دا ده چې موږ د همدغه مکتب په برخه کې چې جواز کارونه موږ شروع کړي الحمدلله بشپړ سوه. نور 100% کار ان شاء الله العزیز د مکتب بخش کې یعنی عصري تعلیم په بخش کې د مکتب جواز بشپړ سو. موږ الحمدلله اوس د وزارت معارف څخه تر 9مه صنف پورې جواز لرو. کولی شو چې تر 9مه صنف پورې رسما شاګردان جذب کړو او هغوی ته د تعلیم زمینه برابره کړو. خو دا به غریب، یتیم او بېوسه او بېوزله خلک به ټول ته مفت او وړیا درس ووایي. انشاء الله العزیز همدغه مرکز به موږ دغسې یو حالت ته رسوو چې دغه مؤمنانو چې هغوی پیسې نه لري او مور او پلار د دې وس نه لري چې په یو ځای کې چې هغه فیس ورکوي هلته داخل کې هغه به دلته موږ دوی ته مفت او فري درس ورکوو او د دوی سپورټ بلا هم کوو چې رب جل جلاله یو وخت همدغه هېواد د مظلوم ولس لپاره رڼا او څراغ کړي. په دې برخه کې چې موږ کوم کارونه کړي دي الحمدلله ټول تاسو ته معلوم دي چې موږ د الف څخه تر یا پورې د مرکز شروع کړی جوړ کړی د ټول افغانانو د ټولو مؤمنانو د ټولو مسافرو ورونو او خویندو په مالي سپورټ باندې او چې څومره مرسته کومک دوی کړي دا طبعا کوچنی ځای نه دی چې جوړ شوی دی او نه هم یو کس یا دوه کس یا درې کسان په دې کې کومک هغه داسې وي چې هغوی دلته کومک وکولی شي. ډېر ځای و د ډېرو پیسو په ډېرو امکاناتو باندې و. خدای دې تاسو ته اجر درکړي. د قرضداري په برخه کې تاسو باندې بیا هم غږ کوو چې راځي الحمدلله چې کارونه یې بشپړ شو هم دغه مادي لحاظ باندې موږ غني کړو دا قرضداري ادا کړو ان شاء الله العزیز. امید سره رب العزت جل جلاله ته ډېر به درس او تدریس ته آماده شي. یو یادونه کوو چې موږ دغه پیپکاري و او دغه ځای د غولي کانکریټو دغه شان به ان شاء الله العزیز دا روان دي ژر به د کانکریټو شان شي. ورسره په ضمن کې هغه صنفونه که تاسو لیدلي وي هغه ګدام غوندې ځای دی د چوکیدارانو ځای دی او ورسره د یو کانتین شاګردان د باندې ونه وځي هلته خپل په دوکان کې سودا وکړي د هغوی لپاره دغه ترتیب دی. نو ټول کارونه الحمدلله بشپړ دي خلاص شوي دي. خو موږ بیا هم یادونه کوو چې موږ په دغه برخه کې د اوس کوم کارونه روان دي تقریبا ټول یعنی 100% په قرضداري باندې موږ دا کارونه روان کړي دي. په دې هر څه کې ستاسو مرسته او کومک په دې خاطر اړین وي چې دغه تفتیش مو ختم شي چې موږ ته قرضداران ولري تر څو موږ په تدریسي برخه کې لا هم کار وکړو. اوس وخت دی چې موږ خپل درس او تدریس بهیر دا کوي. دا لومړی پړاو لومړی برنامه و. دوهمه برنامه مو دا ده چې موږ د دوه کسانو یادونه کړې یو د کفایت الله استاد د واده یو د یو بل کس چې په هغه مرسته کوي الحمدلله د هغه واده تېره هفته زه نه ومه په سفر کې الحمدلله دغه واده وسو د زبیر احمد صاحب د رب جل جلاله دې د هغوی په ژوند کې برکت و چې حاجي صاحب نجیب الله جان سره کومک کړی و. تقریبا غالبا 3,000 څو افغانۍ وه 3,000 یعنې $500 معادل تقریبا همدغه پیسې وې. نو هغه پیسې مو الحمدلله چې هغه کس ته ورکړې هغه خپل ژوند زندګي په د ژمي کې خپل عزت او په اصطلاح باندې خپل فامیل هغه راخوندي کړ او خپل کور ته یې راوست. دوهم قدم کې د کفایت الله کامل صاحب مخکې مې یادونه کړې ده چې مرسته د دوی سره کول د البته د هدیې او د تحفې په معنا باندې
دغه کس کې موږ به د دې احسان منو چې په وخت باندې د غریب او د مظلوم او هیوادوالو سره په موقع مرسته په هر حادثه او په هره برخه کې کړې دي. رب عزوجل دې اجر ورکړي. خدای جل جلاله دې ستاسو کومک او ستاسو دغه تحفې ستاسو دغه صدقات به ورته د ده په برخه کې قبول کړي. موږ د حاجي صاحب محترم مرسته ورته تسلیم کړې وه. د یوې جاڼۍ مرسته مو د رڼا مور چې 12,955 افغانۍ د 200 ډالرو معادل افغانۍ موږ ته راستولې ورته سپارلې مو دي. 400 ډالر مو د بلقیس کور چې هغه مرسته راستولې وه ډالر وه موږ هغه همدغه کفایت الله استاد ته سپارلې دي. او یوه جاڼۍ غیرتمنه او بشهامت او همیشه د خپلو غریبو د خپلو مظلومو هیوادوالو راستمونکي رب جل جلاله دې د دنیا او د آخرت مشکلات ورو حل او فصل کړي او رب عزوجل دې ډېر اجر ورکړي. خدای جل جلاله دې بیا هم هغه حالت ورباندې راولي چې دوی کولی شي د خپلو غریبو هیوادوالو سره په هر هڅه کې کومک مرسته وکړي. 2,000 ډالر هغه یوه جاڼۍ کومک سره کړي دي، یعنې 500 حاجي صاحب نجیب الله جان او 400 بلقیس رڼا مور او 2,000 ډالر جاڼۍ. نو دا د ده تقریبا اوس د کور او خونه جوړول دا تقریبا ټول الحمدلله بشپړ شوي دي. دلته واده د مصرف لري او دا واده د نورو ټولو وادونو په پرتله باندې په سالون کې دی انشاء الله العزیز. په سالون کې به وي. یوازې اوس د څه شي پیسې پاتې دي؟ یوازې د ډوډۍ مصرف پاتې دي. دغه د ډوډۍ مصرف چې رب جل جلاله یو مؤمن مسلمان ته وس او توفیق ورکړي چې ډوډۍ مصرف په غاړه باندې واخلي د ده به تشویش انشاء الله العزیز ختم شي. نو دا ستاسو امانتونه چې ما درته سپارلي وه ورکړي مو او دی به انشاء الله العزیز یوه میاشت وروسته د خیره سره متأهل وي. زه خو د ټولو څخه مننه کوم چې ما څخه $1 کومک کړی. ټولو څخه مننه کوم خدای پاک دې په دنیا او په آخرت کې د دوی په ښه ورولي. ما سره حاجي صاحب نجیب الله جان $500 کومک کړی و، جاڼۍ $2,000 کومک سره کړی. خدای پاک چې دنیا او آخرت سم کې او بلکیس مور $400 کړی او رڼا مور $200. دا پاک د دوی ته ټولو ته په دنیا او په آخرت کې عوض د دغه پیسو ورکړي. زما الحمدلله نور ټول کارونه خلاص شوي دي. سرای و خونه و دغه د کور کوم چې شیان دي دا ټوله خلاص شوي دي. د هوټل سره مې خبره کړې ده، هغو ته مې بیانه ورکړې ده، صرف د ډوډۍ مصرف یې پاتې. څو کسان خبره نو یو څه چې دغه د افسرګنۍ د خوا څخه یو څه زما د خوا څخه تقریبا 500 کسان اوسېږي. هلته به سالون کې دا یو دغه و که 400 کسه نو بیا پیسې هم د 500 مصرف یو مصرف غواړي. چې چېرې 500 دی چې زموږ د هوټل مصرف مثال د موږ د 1000 کسې غیم یوه بیانه ده او د 500 کسانو خو که د 500 کسان دا خلک راکم سي بیا موږ پر د تیل و مصرف دا ټول دی هغه د 1000 کسانو حساب نو 500 کسانو مصرف نصیب الله دې وکړي. سره موږ یادونه کوو چې المبارک خیریه بنسټ زموږ نهاد که چېرې د الله جل جلاله شاهد دی که دا وس توانت ما په وس کې وای او یا هم زموږ د یو بل همکار په وس کې وای موږ د ده لپاره د هېچا څه پیسې نه غوښتلې. زه ټول دوستان ما ویني او ټول دوستان به ما خبر دي. د لیف څخه تر یا پورې دوست پرې موږ شخصي غوښتنه الحمدلله د هېڅ چا څخه نه ده کړې. چون دا یو خیریه نهاد دی او پیغمبر علیه السلام وایي چې د خیر کارونه او سړی صدقه کې لومړی باید په خپلو قریبانو دوستانو ملګرو انډیوالانو باندې وکړي. نو موږ هغه نهاد یو چې الحمدلله موږ در ننه پورې د خلکو هغه اموال مرسته چې دي بدون کوم فایدې خلکو ته رسولي بدون کوم یعنې تقریبا په سل کې 80% چې موږ وګورو چې موږ باندې مصارف نه راځي بیخي وړیا هم ورته رسولي. زه یو مثال تاسو ته وایم ما ته یوې جاڼۍ د ما نوم والله اعلم چې نوم به یې څه وي خو زما نوم ماته په ذهن کې نه راځي او نوم یې ما ته ویلی هم نه دي. نمبر ته ما یونایټډ کینګډم لیکلی دي. دغه ځای څخه ما ته 4,200 افغانۍ چا استولي. دغه 4,200 افغانۍ مې رااخیستې یو چا سره اوس کومک مرسته کوو. یوه جاڼۍ مو راغوښتې چې هغه ته به دا مرسته ورکړي. زموږ ترانسپورټ زموږ د انټرنیټ مصرف زموږ د دفتر مصرف د کارمندانو معاشات دا ټول تقریبا موږ په هغه وخت کې چې مرسته یو څوک وکړي یا موږ ته چې ستاسو د کارمندانو مصرف دی یا هم موږ ته یو څوک دا ووایي چې تاسو په دې کې یو څه فیصدي خپله واخلئ خپل حق مو ځینې واخلئ بیا موږ د هغوی څخه خپله کمه اندازه فیصدي اخلو تر څو د مصارف ورباندې کنټرول که همداسې روان واوسېږو نو خو بیا یو وخت نه یو وخت په سقوط سره مخ کېږو. بل کوم عاید کومه پروژه کومه دارایي کومه خارجي موسسې سره زموږ ارتباط دا هېڅ شی نشته. یعنې ستاسو مرسته ده د خلکو پرې رسوو
دا مرسته طبعا هغه ده چې موږ یو پل غوندې حیثیت لرو نو موږ هم طبعا مصارف لرو خو لله الحمد ټول دوستان ما ویني او ټول دوستان به ما خبر دي زما اواز اوري له څخه درې درست پرې مور دي چې شخص غوښتنه نه کوي دا مرکز باندې چې موږ راځي د زما شخصي نه دی نه په دې کې زه خپل شخصي مفادات وینم نه زموږ ټول ټیم دا ویني نه دغه ویني دا ټول هغه خلکو دي که زمونږ که ژوند دی که زموږ ټیم وکنو که خلک وکنو دا مرکز کې وي البته درا وخت پورې موږ خپل مسؤلیت صلاحیت پکښه دا کوو چې ژوندي یو ځکه دا د خلکو د تندي د خولي او د ورغوي د تڼاکې پیسې دي نو باید په داسې شکل باندې دلته استعمال چې دا مصرف کړي مو دي په داسې شکل ټولنې ته خلک ورزو چې الله جل جلاله په دنیا او آخرت کې دغه سپورټرانو ته بیا کومک او مرسته او اجر ورکړي نو موږ به انشاءالله د قیامت ورځې پورې همدلته یو هڅه کوو کوشش کوو چې موږ دغه مرکز په شو په دغه باندې ودرو خو البته زما شخصي نه دی زه به دلته هېڅ نه تاسو په الله یقین وکړئ خپل ځان ته مې دلې موږ عمومي اداره ده یعنې ځان ته یو شخصي یو متر هم دلته ځای نه لرم چې زه په هغه کې واوسېږم راځم د خلکو په څېر باندې دلته راځم او مشکلات یې تکلیفونه یې تشویشونه یې هر څه یې تقریبا په لومړي سر کې زه او بیا زما ټوله ټیم دا برداشت دی خو خیر او نفع یې به ټولنې ته رسېږي موږ د الله څخه اجر غواړو نه پر مؤمنانو باندې احسان اچو نه پر افغان ولس احسان اچو او نه ځان ته دا کریډیټ ورکو چې دا کار موږ کړی دی دا الله کړی دی او د الله په مرسته سوی دی او ستاسو په مالي همکارۍ باندې سوی دی په دې کې بل هېڅ نوع نه زموږ هېڅ ګټه و هېڅ فایده نشته نو په همدې لحاظ باندې چې د کفایت الله استاد ودره روانو پر ټول دوستانو موږ غږ وکړي د دنیا کې محبت په چش باندې راځي په تحفه باندې راځي کله چې یو څوک یو چاته تحفه او هدیه ورکوي ما مخکې ورته چې دا به د خلکو ستا سره تحفه وي ستا سره بې کومک ستا سره به هدیه وي دا به داسې چې خلکو سره الحمدلله تا کومک کړی خلک هم احساسوي انسان تابع د احسان دی ستا سره به دا احسان وکړي چې په دغه د واده په دغه وختونو کې په دغه سختو مصارفو کې مشکلات کې به ته یو څه آرام او په ښه ذهن باندې واده وکړي نو رب دې د واده په خیر کې انشاءالله څو ورځې پاتې دي 18 ورځې د خیره د واده ته پاتې دي د واده به هم د خیره بشپړ خلاص پسې او موږ به بیا د په واده کې شرکت هم انشاءالله وکړو که ممکنه و برنامه به هم ولرو بیا به انشاءالله العزیز ټول کارونه الله ته سپارو درېیمه برنامه مو څه وه هغه دا وه چې موږ الحمدلله مخکې چې مې دونه وکړله یوې مور سره مقاومت او مرستې لپاره خوراکي مواد راغوښتي وی بکشین و هغه جانې چې موږ سره کومک کړی دی رب دې اجر ورکړي زه هغوی سره په انګلیسي دا ټایپینګ باندې خبرې کوم خو والله عالم چې هغه به په پښتو پوهېږي که نه خو شاید انشاءالله العزیز په پوهېږي والله هغې څخه مننه کوم خدای دې اجر ورکړي 4200 یو پکیج مو ته ماده کړي هغه جانې ته دې وسپارم او څلرم یې تر ټولو بهترین او ډېر ښه زیری دا دی چې همدغه رڼا مور وه بلقیسه خور وه او د دې خالده خور د دې ټوله فامیلو چې زموږ سره د همدغه مرکز چې ما ډېر یادونه بار کوله چې د برق په برخه کې زموږ سره کومک او مرسته وکړي برق ډېر مهم دی موږ غواړو د 24 ساعته برق جوړ کړو همدغه مور زموږ سره کومک او مرسته کړې ده رب جل جلاله دې ډېر اجر ورکړي چې دلته به انشاءالله العزیز موږ د لیتیم بیټرۍ کښېږدو چې هغه لیتیم بیټرۍ ګرانې هم دي ورسره شمسین دار او د برق په ژوندی جوړ کړو 24 ساعت به انشاءالله دا مرکز برق لري کېدای شي دلته به یو وخت داسې علمي کور جوړ وي چې هر څوک یې بیا وویني بیا به سترګې ورباندې خېږي دا ژمنه د الله جل جلاله په توفیق ترسره کوم دا به انشاءالله زموږ او ستاسو لپاره د اطمینان او د سکون او د ډاډ ځای وي نو د برق کار یې انشاءالله العزیز خلاص شوی دی نور به قرضداري او دغه کارونه دا یې پراته دي تاسو په سترګې په لار دی همدغه مرکز ستاسو دی ستاسو په مرسته جوړ شوی دی او ستاسو وطنوال به پکښې باسواده او باتعلیمه کېږي بارک الله فیک موږ د وعدې سره سم یو قدم نور مخکې هم ځو لله الحمد د مدرسې د ځمکې د رانیولو څخه وروسته مو تعمیر را شروع کړ ډېر مؤمنان په دې فکر او تشویش کې وي چې خپل زکات صدقه خیرات نظر چیرې مصرف کړم نن یې موږ تاسو ته بهترین ادرس وړاندې کوو په همدغه ځای کې به ستاسو د مرستې په برکت باندې تعمیر جوړیږي او د الله تعالی د دین زده کړه به پکښې کېږي تاسو به لیدلی وي یا به مو اورېدلي وي ډېر داسې مؤمنان چې اکاونټونه یې له پیسو ډک او دوی د رب العزت جل جلاله حساب ته حاضر سوي وي هغوی افسوس کوي چې موږ ولې د خپل مال د الله تعالی په لار کې
مصرف نه کړ. نن موږ او تاسو دا چانس لرو چې د الله تعالی جل جلاله په همدغه دینی مرکز کې خپل صدقه، خیرات، زکات مصرف کو ترڅو د قیامت پر ورځ باندې همدغه دینی مرکز چې کوم قران کریم پکې تدریسیږي همدغه قران کریم زموږ او تاسو لپاره دلیل وي او د الله تعالی جل جلاله د حساب څخه خلاص او لوی رب جل جلاله مغفرت راته وکړي. نو وخت کو بنه ټول همدغه ویډیو څخه ورسته به موږ او تاسو په همدغه مرکز کې په هر ممکنه لار په هر هرڅه کې د الله تعالی جل جلاله د رضا لپاره مرسته کوو. همدغه تعمیر ستاسو په مرسته باندې جوړیږي او ستاسو مرسته ته ډیر اړتیا ده. جزاکم الله خیر. دوستانو بیا هم برنامه ته شرغلاست. دا هم زموږ په اصطلاح باندې ګدام به ان شاء الله دا ټول مواد چې موږ په عمومي لحاظ باندې دلته لرو د دوبي او د ژمي سامان دلته په ساتل کېږي. هر وخت او هر کله نه رانیول کېږي. ساتو به الحمدلله دا کارونه خلاص شوي دي. نو نن الحمدلله دا برکت دی چې موږ دا جاڼې دلته کښېنولې او دغه مرسته به انشاءالله العزیز دلته ورسره وکړو. او د دې مرسته ما درته ویل چې مال نوم یې هم زما نه دی زده او نوم ته مې هغه یونایټډ کینګډم لیکلی دی. خدای جل جلاله دې اجر ورکړي. الله دې د دوی همدغه صدقات قبول او منظور کړي. السلام علیکم. اجانې ستړی مه سې. صحت مو ښه دی؟ ژوند په خیر دی؟ څنګه دی ژوند؟ ژوند مې دغه دنیا سي دي د خاري ژوند مې دی. مشر مې په مدرسه کې دی او دغه د نور کشران دي دوه دانه د نور کشران هغه په مچرخانه کې شاګردان کړي دي. دغه د څلور منځني ځانه د دې د نسي ژوند مو دی چې بل کم د نسي ژوند مو دی. انا په مدرسه کې چې دته دغه ور کړو لمبر باره ول راسه دلته موږ به کومک در سره وکړو. انا برادر عالم دی بالا. په کور کې څو تنه یاست مور؟ په کور کې څو کسان یاست؟ په کور کې څلور مې نجونې دي، درې مې هلکان دي او دا کاري صاحب بیا دغه دی انا قبله دا دغه مشر دی. دا نور کشران دي. په کور کې مو وړو غوړي وشان درلود لکه نه؟ هېڅ ولاکه پر دنیا باندې دغومره شی ولاکه څه چې سړی خولې ته یوسي نه ولاکه د سرپرستي سړی څه ژوند الله ورکړي. مشر په مدرسه کې دی بالا نه د مدرسې بچي تنخواهی څه شي بې ژوند شي هلته څه چې الله روغ بشرونه درکړي الله مو کامیابه کړي. همین کې دا مرسته یې جڼې کړې وه دعاګانې ورته کولی تاسو ته؟ خو دې کوو ولې نه کوو لس وارې دعا ورته کوو ولې نه ورته کوو. الله پاک چې کامیابه کړي الله دې بیا رزق روزي د حلال ورکړي الله دې اجانې کړي بیا د خیره بیا دې خدای اجانې کړي زموږ خوارانو سره د ټول اسلام سره. امین. الله دې تاسو ته ډېر اجر درکړي. سلامت اوسئ. چې زنګ یې ټول راویوستلی څه خوشحاله شوې؟ و خود بیخي ډېره خوشحاله شوم. زموږ دعاګو یم الله دې روغ بشرونه درکړي الله مو کامیابه کړه الله دې روغ بشرونه درکړي دغه جانې ته چې خدای وزنه ورکړي چې موږ سره دوی کومک یې الله دې یې وزنه ورکړي هر مسلمان ته. امین. چې الله دې تاسو ته اجر درکړي. خدای مو سلامت ولره. دوستانو ما مخکې هم یادونه کړې ده چې دغه مرسته چې ده یو چاته یو شتمن سړي ته ډېر عادي معلومیږي خو دغه ته همه غریب کورنۍ ته یو دنیا ده. خدای جل جلاله دې ټولو هغو مؤمنانو ته اجر ورکړي چې د خپلو غریبو او مظلومو هیوادوالو سره په هر هرڅه کې برخه اخلي او کومک او مرسته ورسره کوي. دغه پکې چې وړو غوړي او چای براو پلمیټو پیازو د پوټري صابون براو لوبیاو مکروني پټاټې ټول شان مکمل پکښې کې دي فقط 4000 او 200 افغانۍ دي. رب عزوجل د جنې قبول کړي. دا ولنې برنامه تر بلې برنامې پر استاد رانه چوپړ ته راځو پر ستر خالق الله ظالم تعالی رب جل جلاله مسپارو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمکی دی وطانا بیا آباد واما غرونه دښتې شاړې ستا سمسور واما ستا جنتي غیږ سره ګلان کراما ستا جنتي غیږ سره ګلان کراما ړنګ ویران ښارونه کلی ګودرونه سوي په بمونو شنه شنه چنارونه سوي په بمونو شنه شنه چنارونه ستا زخمي وجود به بیا پټی کوما
ستا زخمی وجود با بیا پټی کواما ستا جنتی غیږ کې سره ګلان کراما ستا جنتی غیږ کې سره ګلان کراما زمکې دی وطانا بیا آبادواما غرونه دښتې شاړې ستا سمسور واما ستا جنتی غیږ کې سره ګلان کراما ستا جنتی غیږ کې سره ګلان کراما سرې غوټۍ به واشي ورک به ورابه